د ناز اقبال نوې او تازه خبرې. ناز اقبال ولې په خپل وطن پسې خبره ده؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. د ناز اقبال مکملې خبرې به درته وړاندې کړم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ناز اقبال وایي لندن کې هنري فعالیتونه کوم خو خپل وطن پسې مې زړه خوږیږي. د پښتو وتلي هنرمند د ناز اقبال وایي په لندن کې خپل هنري فعالیتونه دوامداره ساتلی دي خو په خپل وطن او خپل خاوره پسې هم زړه خوږیږي او د پښتونخوا د خلکو مینه به یې کله هم هیره نه کړای شي. د جمعې په ورځ امریکا غږ ډیور ډاډیو سره خبرو کې ناز اقبال ویلي چې د هغې په کورني ژوند کې چې په دې وروستیو کې کوم تاوتریخوالی مخې ته راغلی و اوس هغه ختم شوی او هغه د خپل میړه او ماشومانو سره یو عادي ژوند پر مخ بیایي. میرمن ناز اقبال چې په دې وروستیو کې د خپلو اولادونو سره لندن ته په کډه شوي وایي په لندن کې بچي سبقونه وایي او هغه د یوې مور په صفت د خپلو اولادونو یوه غوره راتلونکې یا مستقبل ته په تمه ده. هغې زیاته کړه د وطن نه لرېوالی یا هنري فعالیتونه نه دي اغېزمن کړي او دلته د لندن نه یې هم نه یوازې ګڼ شمېر نوي سندرې ریکارډ کړي بلکې دلته یې هم پښتانه خپلو محفلونو ودونو ښادیو او دستورو ته رابلي او هغوی ته سندرې وایي. خو د ناز اقبال په وینا دلته که په لندن کې هر څو ښه ژوند ولري هنري فعالیتونه یې هم دي. بچي مې په ښو ادارو کې سبقونه وایي خو د وطن مینه مې ډیره ځوروي. خپل وطن خو خپل وطن وي او کله چې وطن او خپل خلک رایاد شي نو زړه مې پسې ودردېږي. لندن ته له تګ وروسته ناز اقبال په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې په پاکستان کې هغې خپل او د خپلو ماشومانو ژوند خوندي نه ګڼلو ځکه یې لندن ته کډه وکړه. کله چې ډیوي له هغې وپوښتل په پښتونخوا کې خو هم ډېرې پښتني سندرغاړې اوس په سندرو ویلو بوختې دي ایا تا ته څه ګواښونه وو؟ ناز اقبال وویل ګواښونه یوازې د سر نه وو. کله چې بچي ښه تعلیم نه مومي ښه اقتصاد نه وي په ازاده فضا کې یو هنرمند خپل فعالیتونه نشي کولی دا ټول ګواښونه وي او یو هنرمند ته پکې خپل ژوند کول زیات سخت وي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښې شوې نو حتما یې درسره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.